ستا فرمایش ما پوره کو او تورې جامې په ګرمۍ چا اغوستې دي نه. واه 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 تورې جامې په ګرمۍ چا اغوستې دي نه، ډېر زبردست. او د ویښتو کې ستا دې ځای کې دا دوه لیکي دي، نو دا د دې وخت پیشن دی که نه دا مطلب مجبوري ده؟ څوک پر آزاده ملکه نه ځي او یا ډېر غریب شي یا د یار لکه مزینه، یا ډېر غریب شي یا د یار لکه مزینه. ډېر زبردست. تتی جنت غواړم مولا زبا جانان غواړم تتی جنت غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. استاد ورور عارف خان یوسف زی یو ځل بیا تاسو سره مګر څنګه ټیک ټاک روغ جوړ مګر د اختر دوی مرز ده او یو ځوان را سره ناشته چې امین خان نوم دی. امین خان څنګه؟ شکر دی جی. ټیک ټاک طبیعت په خیر؟ مننه جی شکر دی. امین خان د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ جی زه خو اصل مومن ایجنسی سره تعلق ساتم او اوسېږم پېښور کې. ها ماشاءالله ماشاءالله. او اوس خو دوبۍ کې اوسېږي که نه؟ فی الحال دوبۍ کې. صحیح ده. دوبۍ کې د څومره وخت وشو د خیره؟ دوبۍ کې مې بس داسې کال پوره شي. کال دې وشي. ښه نو څومره اخترونه دې وکړل دلته کې یاره؟ بس د درې اخترې راغلې. دوه درې اخترې راغلې. نو ستا خو ډېر کم عمر دی او په دې وطن کې درته څنګه فیل کېږي؟ تا ته خو په اختر کې خپل مور او پلار هم یادېږي؟ لازم خبره ده بس. ها نو وطن دې یادېږي، مور او پلار دې یادېږي؟ او ډېر. او خپل ملګري د لوبو هغه ملګري خو به دې هم را یادېږي که نه؟ لازم خبره ده بس. ځکه چې په دې عمر کې خو دا د لوبو وخت دی او ته په دوبۍ کې ناست یې نو خامخا زړه خو به دې خفګان کوي که نه؟ بالکل خفګان خو به کوي بس مجبوریانې دي. مجبوریانې دي. اصل خبره ده چې مجبوري ده. څوک پر آزاده ملکه نه ځي او یا ډېر غریب شي یا د یار لکه مزینه، یا ډېر غریب شي یا د یار لکه مزینه. ډېر زبردست. نو بس یو حساب دی که نه؟ امینه جی سبق دې ویلی دی؟ او جی څه ګزاره دې کړې ده لکه ځکه چې ستا سبق ټایم دی ورته دلته یم بس ګزاره هم کړې ځان پوهېلی شي. بس ځان هم پوه بل سبق خلک وایي. امینه دلته څه کار نه کوم روزګار یم فی الحال انشاءالله. ښه موږ سره یو بل ملګری هم ناست دی عباس خان ناست دی. عباس خان ته څنګه یې؟ خیر دی ورور خپل حالونه وایه. ټیک ټاک امن دی. عایشه بس موږ دواړه اواز ورته راځي. ښه عباسه څومره وخت وشو په دوبۍ کې؟ زما دوبۍ کې 6 کاله پوره شو یار. 6 کاله. ها صحیح ده. 6 کاله او 12 اخترونه. ډېر ټایم دی که نه؟ دا خو نیم عمر تا دلته کې تېر کړی یاره عباسه. نیم عمر سره خوړه. او د اختر د خوشحالۍ دي زه ګورم چې ستاسو دا جوړې بلکل ماشاءالله یو شان غونډه کې دي. لکه نو رامخان اوس داسې چې ستا راته هم خلک ویني ماشاءالله ماشاءالله. نو دا دلته کې په ټیلر باندې جوړې کړي دي که نه؟ دا دلته کې جوړې کړې یار. دا بس د ملګري فرمایش و. او دا دغه ګرامي باندې ستا فرمایش ما پوره کو او تورې جامې په ګرمۍ چا اغوستې دي نه. واه 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 تورې جامې په ګرمۍ چا اغوستې دي نه. ډېر زبردست. او د ویښتو کې ستا دې ځای کې دا دوه لیکي دي، نو دا د دې وخت پیشن دی که نه دا مطلب دا خو بس دا بس نه ښکاري د جوړ نه دي کړي. ښه شته شته صحیح ده صحیح ده ماشاءالله زبردست. ډېر ښه سټایل دی او الله پاک تاسو دغه شان خوشحاله لري. ډېر خوند کوي چې په اتفاق او په اتحاد سره بنده چې دی نو په دې مسافرۍ کې اوسي، نو دا ډېره ښه خبره وي. بالکل جی. او موږ سره یو بل ملګری هم ناست دی، هغه سره هم یو دوه خبرې کول غواړم. هغه راغی دلته ښه په دې وخت کې موږ سره اکرام الله ورور هم دی، د ګندب سره تعلق ساتي. نو د نوم یو دوه تپوسونه کوو چې څومره وخت وشو دلته کې او د څومره ټایم نه دلته کې دی او څه کار کوي؟ 4 میاشتې وشلې روزګار یې پر داسې وایه یاره راځي کارونه نشته. نو ته په ویزټ راغلی څه؟ ویزټ راغلی. ښه څومره وخت وشو؟ 4 میاشتې وشلې. نه یاره نو یوازې که نور ملګري در سره هم دي؟ څه ملګري دي. ښه دا مایکو ته ورجوخ کوو.
څه به ډالۍ کې غزل ټپه زه خو یې نشم ویلی دا سوال ها انو ان شاء الله تعلیم نشته تعلیم مې واوښته ها میټریک میټریک دې کړی دی څه هنر در سره شته هنر خو نشته الله به خیر کړي ان شاء الله تعالی هنر د موټر سایکل ریس دی نه په دغه غټول ځوانان تبا کړل کنه الله دې خیر وکړي ان شاء الله تعالی که خیری کار به ته هم ملاویږي او حالات ان شاء الله ټیک شي که خیری نوار به نه خطا کوي غور به نه خطا کوي که خیر ان شاء الله تعالی هر څه به الله خیر کړي امین خان جی ته به موږ ته څه ښکلې غونه کې ډایلاګ کې پوه شوې چې موږ ترې نه خوند او مزې او زموږ چې کوم ویورز دي کوم کتونکي دي چې هغوی ترې نه خوند او مزې والي زه به درته څه ووایم څه دې ووایي ها زه به ته بس یو شعر ووایم غټ شعر درک ټیم بالي ډېر دی والي ها ته څه خبرې یاره څنګه زندګي کومه او ته څه خبرې یاره څنګه زندګي کوم او که درته ووایم عربیانو مزدوري کومه او هلته خو ښه وم د خپل ځان غم را سره هم نه و صدر صاحب ډېر زبردست هلته خو ښه وم د خپل ځان غم را سره هم نه و دلته خو یاره د بنده و بندګي کومه دلته خو یاره د بنده و بندګي کومه او نه زه له تا خفه نه یم چې نه درځمه نه زه له تا خفه نه یم چې نه درځمه خو افسوس یاره غریبي ده غریبي کومه او خیر دی که لږ وس کې ښه نه یم نو کمزور هم نه یم عباسې خیر دی که لږ وس کې ښه نه یم نو کمزور هم نه یم څوک چې له ما سره سیالي کوي سیالي کومه او ما غمجن باندې تا څه کړي چې نه هېرېږي ما غمجن باندې تا څه کړي چې نه هېرېږي ما غمجن باندې تا څه کړي چې نه هېرېږي ستا په نشتون کې هره خبره جنجالي کومه او که درته ووایم عربیانو مزدوري کومه واه واه ډېر زبردست ډېر ښکلی ډېر دوستانو ملګرو دغه شان چې دی انو تاسو ته به موږ ښکلې ښکلې ویډیوګانې درکوو دغه شانتې ملګرو سره ملاقاتونه کوو که خیري زه امید لرم چې دا ویډیو به انشاءالله تعالی تاسو ته ډېره زیاته خوښه شوي او تاسو به انشاءالله لازم خوښوي ډېره مننه د خپل ځان خیال ساتئ موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ خپل ورور عرب خان یوسفزي له اجازت ورکوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته